السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې ښځه د یو سړي په نکاح کې وه، هغې نه بچي دي، بیا هغه له طلاق ورکړه نو بل مېړه سره یې نکاح وکړه. اوس هغه زوړ مېړه راځي او زړې خپلو بچیانو پوښتنه کوي، خو دا بل یې نه پرېږدي. نو جواب دا دی چې دا دویم غلطه دی. دغه بچي چې دي دا د خپل پلار دي او په کار دا دی چې دا هم هغه ته وسپاري، او دا د هغه حق دی. که پالنه یې کوي او ښه خبره دا ده چې ورته ویې سپاري او ښځه د ده ده او بچي د هغه دي. الله دې خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله بنده چې دویم میړه سره نکاح نه ده کړې، بیا کله میړه دی دا دویم میړه دې وشړي او دا بچي دي چې دی هغه بل میړه ته ورکړي او ګډې وړې وایي. تا خو چې دویم سره اول طلاق ورکړ، دویم سره واده کړی، دا میړه خو دې ته وایي چې نکاح نه تړلی، کله میړه دی دا ښځه بیا د ده نه ده، دا دویم سړی وشړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حیض کمه موده 3 ورځې ده او زیاته موده 10 ورځې ده، او د نفاس زیاته موده 40 ورځې ده او کمې دپاره اندازه نشته. خو چې بس وینه بنده شو به دا نفاس ختم شي. یو ورځ مې، یو ګنټه مې، 2 ورځې مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دې ملګري پوښتنه کړې ده چې زما په یو سړي باندې 1500 روپۍ وي، د هغې نه 12,000 افغانۍ جوړېدې، خو هغه درېمګړي ته ورکړې تر څو چې ما ته را رسولې افغانۍ ګرانې وي. نو اوس دغه زیاتي روپۍ سره څه وکړو؟ دا زیاتي روپۍ هم ستا دي، که هغه درېمګړي ته وربخې هغه ستا کار دی، خو ستا د 12,000 روپو نه دغه جوړېږي. چې تا ته 12,000 روپۍ درکړې او هغه وخت کې چې کله یې ورکولې 15,000 روپۍ ته جوړېدلې، نو بس بیا ټولې ستا دي. عزتمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده سړی ښځې سره جما کوي او د بلې ښځې تصور راولي، دا صحیح ده که نه؟ دا تصور یې غلط کار دی او دا تصورات چې کوي بیا به په ګناه کې وغورځېږي. عزتمن شي، الله ګران شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده دوکان کري مخکې اخیستل روا دي که نه؟ هو روا دي، مشکل پکې نشته. لیکل به وکړي چې هغه وخت پوره شي، بیا به بیا ترېنه وځي یا به ترېنه نوره کاري اخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري پوښتنه کړې تجدید د نکاح څه وخت کېږي او څنګه کېږي؟ کله چې اوله نکاح دې تړله هغه اوله کې، همغه طریقه د دویمې نکاح هم د مهر به مقرر کېږي او شاهدان به وي او مورث به خطبه وي، همغه طریقه د زړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده په باره د معتزلو کې. نو محترمه د موبایل خبرې خو مختصرې او معتزله او تاریخ او سره د دلایل او عقایدو دې باندې خو ګنټې لګېږي او میاشتې لګېږي. نو دا په دې موبایل کې نه کېږي. مهرباني داسې وکړئ چې وړې پوښتنې کوه، اوږدې پوښتنې په موبایل کې نه کېږي. عزتمن شي، دا ډېر وخت غواړي. موبایل خو مختصر د و د نه دپاره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګري پوښتنه کړې ده چې د یو سړي 2 کورونه دي او یو کې خپل اوسېږي، یو تشه نمرې پکې زکات شته که نه؟ تجارت په نیت یې نه وي اخیستی، د تجارت په نیت چې نه وي نو په هغې کې زکات نشته. عزتمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري پوښتنه کړې ده چې د ماښام 6 رکعاته اوابین چې دي، نو په دې کې دا د ماښام 2 رکعاته سنت حسابېږي که نه؟ حسابېږي. محترمه فتاوی لیکلي دي چې ماښام دا 2 رکعاتو سره بیا 6 رکعاته دي، اگر که بعضې علما وایي چې د دې 2 رکعاتو نه غیر 6 رکعاته پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم یو ملګري پوښتنه کړې ده چې 4 رکعاتو نیت وتړو د ماسپښین 2 رکعاته باندې سلام وکړو، په دې ګمان چې ما 4 کړي دي او مخکې بیا د مونځ نه بعد ورته معلومات وشو چې ما خو 2 کړي دي، نو دی به ماسپښین مونځ دا 4 رکعاته راګرځوي که نه؟ او راګرځوي به چې یقین وي چې ما 2 کړي دي. عزتمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې چې درود ابراهیمي ډېر ثواب لري که محمدي؟ نو زیات ثواب د درود ابراهیمي دی، ځکه صحیح روایاتو کې دا راغلی دی. الله ګران شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې کله یو سړی جومات ته راشي او د ده نه یو رکعت تللی، باقي مونځ د امام سره لاندې کړی او امام سلام وکړو او دی سهون دم سره سلام واړو، نو آیا د باندې په آخر د مونځ کې سجده سهو شته که نه؟ نو شته ورباندې. کله چې مونځ پوره کړي آخر کې به سجده سهو وکړي، مسبوق باندې سجده سهو وي. دا ملبوسات الفقهیه کې دا مسله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې سړی د الحمد نه مخکې بسم الله ترې نه یېرې شي، نو په دې سره مونځ ته نقصان رسېږي که نه؟ نو نه، بس سنت پاتې شو او مونځ یې کېږي، ځکه بسم الله ویل سنت دي. عزتمن شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري پوښتنه کړې ده یو سړی جومات ته راغی 2 رکعاته ترې تللي دي د امام او دی 2 رکعاته کوي. اوس که په دې وخت کې د نیت ته 4 رکعاتو کوي نو دا دروغجن دی، دا د یو وابي اعتراض دی. نو اعتراض یې غلط دی او اصل کې د نیت نه دی خبر. موږ چې د مونځ نیت کوو نو داسې وایو اللهم انی اريد صلاة الظهر متابعا مع الامام فیسرها لي وتقبلها مني. خدای زه د ماسپښین د مونځ نیت کوم او په داسې حال کې چې اتباع کوم او متابعت کوم د امام، دا ماته اسانه کې او ما نه قبول کړي. نو په نیت کې د رکعتونو شمار موږ نه وایو او دا زموږ مسله نه ده، نو د ځان نه کړې ده.
لہذا په نیت کې د رکعتونو شمار هغه نشته او ویل نه دي پکار. نو داسې به وایي اللهم اني اريد صلاه الظهر، خدای د ماسپښین د مونځ نیت د ماسپښین د مونځ اراده لرم په داسې حال کې چې امام تابع یم، یعنې ابتدا مې د امام پسې ده، نو رکعتونو شمار موږ نه یادو ښه، نو دا غلط وایي. دا اصل کې رد کوي په تلفظ بنیت باندې، خو د رد چل دی وابي ته نه ورځي.